دا ډیر د ویاړ ځای دی چې د افغانستان ملي لوبډله د حصارکي ځوانانو پر مټ جوړه شوې ده. همدغه ځوانان دي چې یو ورځ به د افغانستان په سطحه لوبې ترسره کوي. سحر صرافی مشر حاجي صاحب نور زمان سحر د دغه سیالیو مالي ملاتړ دی او د ځوانانو تر شا ولاړ دی تر څو دوی ورزش وکړي. دغه لیګ کې ټولې 12 لوبډلې شامل دي چې دغه لوبډلې موږ په 2 A او B ګروپونو باندې ویشلې دي. په 15 اورو کې سل منډې وي. کله چې هغه د اوپننګ جوړه ماته شوه نو د هغې نه وروسته بیا 33 منډې راغلي. دغه لیګ د همدې لپاره او په همدې موخه باندې رامنځته شوی ده او اساس کې ښودل شوی ده چې ځوانانو د تفریح ساتري او سرګرمۍ زمینه برابره سي. په دغه دریم پړاو کې موږ سره 12 ټیمونه دي او هر ټیم 14 سکواډ لري، 14 لوبغاړي لري او دا یوازې د حصارک میشتو لپاره جوړ شوی چې دنیا په هر ګوټ کې اوسېږي که د حصارک اوسېږي. وګورو د کرکټ هغه شروع سي د ټینس بال لکه نه کته د نړۍ هر لوبغاړی وګوري هغوی په شروع کې هم د ټینس لوبې کړي دي، یعنې دا یو د کرکټ بیسک ده. خو اوس الحمدلله مونږ د افغانستان نه بلکې د نړۍ په کچه لوبغاړي لرو. هغه وجه څه ده چې مونږ په خپلو لوبډلو کار وکړو او د ټینس په دغه سیالیو کې به 12 لوبډلې یو بل پر وړاندې خپل بخت ازمایي. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. درنو ملګرو، مهراب ګل مخلص نن حصارک ته راغلی دی. پوهېږي ولې؟ په حصارک کې دریم پړاو HPL سیالۍ پیلېږي. په دغه سیالیو کې به 12 لوبډلې یو بل پر وړاندې خپل بخت ازمایي. د دغه ولسوالیو په ټوله کې د دغه سیمې لوبغاړي به راځي او په دغه HPL کې به لوبېږي. هر هغه لوبډله چې ګټونکې شو هغه به اتله لوبډله اعلانېږي. درنو هېوادوالو، دا د کرکټ هغه پیل دی. کله چې کرکټ پیلېږي نو هر لوبغاړی د ټینس نه پیل کوي او بیا همداسې سټپ ټو سټپ مخکې ته ځي. تاسو ته به یاد شي که نه، یو څو ځوانان کچه ګړۍ کې را پیدا شول د همدغه حصارک وو او ټول افغانستان ته یې کرکټ راوړ. لازمه بولم چې د هغه چا نوم واخلم چې د چا له برکته دغه سیالیو ته ښکلا ورکړې ده. سحر صرافی مشر حاجي صاحب نور زمان سحر د دغه سیالیو مالي ملاتړ دی او د ځوانانو تر شا ولاړ دی تر څو دوی ورزش وکړي. لکه څرنګه چې د دوی مشرانو افغانستان ته کرکټ راوړی، دوی هم هڅه وکړي د افغانستان لپاره په نړیواله کچه لوبې ترسره کړي. راځئ دا د پیل مراسم را سره په همدغه خپرونه کې ننداره کړئ، وروسته سیالیو کې به بیا خبرې کوو. راځئ ننداره یې کړئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات خوشاله یم چې د کرکټ په کور حصاره کې شتون لرم. دا ډیر د ویاړ ځای دی چې د افغانستان ملي لوبډله د حصارکي ځوانانو پر مټ جوړه شوې ده. همدغه ځوانان دي چې یو ورځ به د افغانستان په سطحه لوبې ترسره کوي. دا کوم یادي لوبې نه دي چې اوس یې موږ او تاسې ترسره کوو. تاسې پوهېږئ دغه لوبې چې ترسره کېدلې د څومره ځوانانو د څومره مشرانو دروازې ټک ټک شوي دي او تاسې ته دغه سیالۍ جوړې شوي دي. دا عادي لوبې نه دي او دې نه تاسې اعظمي ګټه واخلئ. دا چې زما خبرې مږدې نه شي او زموږ دغه ناسته او زموږ دغه پرانیسته هم د فیض او برکته بې برخې نه شي. د دغو مراسمو پیل د کلام الله المجید په څو مبارکو آیاتونو کوم. د څو مبارکو آیاتونو تلاوت لپاره بلنه ورکوم ښاغلي قاري صاحب نذیر احمد ته چې راشي زموږ او ستاسې دغه پروګرام د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره راپیل کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو بقول الشيطان الرجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. څومره لوی خدای را لېږلی قرآن، څومره لوی خدای را لېږلی قرآن، لوی لوی فیصلې در باندې کېږي. زخته زیاته مننه. جزاک الله احسن الجزا. الله تعالی دې د غوږ خواږه بالکل مه کموه. ډېره مننه چې زموږ دغې غونډې ته دې ښکلا ورکړله. د پیل وینا لپاره او یا هم د خپلو میلمنو د ښه راغلاست وینا لپاره بلنه ورکوم حضرت علي ودان صاحب ته چې راشي خپلو میلمنو ته خپلو لوبغاړو ته هغه څه چې له ځانه سره لري له موږ او تاسو سره شریک کړي. ښاغلی ودان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې د دې مجلس ټولو ګډونوالو د حصارک د هډبال کرکټ محترم مسؤل ډاکټر صاحب فرید الله حسن او همدارنګه د حصارک پریمیر لیګ ځانګړی میلمه او د ټولنیزو رسنیو مخکښ فعال محراب ګل مخلص او همدارنګه د زموږ ملګری او د ټولنیزو رسنیو مخکښ فعال حفیظ الله لاروی صاحب او د حصارک ولسوالۍ مقام څخه چې څومره میلمانه او استازي راغلي او همدارنګه د حصارک د صحت مدیریت د حصارک د ډیچ روغتون محترم امیر جراح صاحب او د سره چې څومره ملګري راغلي او په مجموع کې د ایچ پی ایل یا حصارک پریمیر لیګ 2026 دریم پړاو د لومړۍ لوبې او د پیل مراسمو ته چې څومره ګډونوال راغلي ټولو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او وروسته له سلامه
ستاسې ټولو راغلو ښاغلو مسؤلینو، لوبغاړو، سپانسرانو، لوبډل مشرانو ټولو ته ستړي مشي او ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ، په خیر راغلی او هر کله راسئ. محترمو، ایچ پی ایل یا حصارک پریمیر لیګ 2026 دریم پړاو د سهار صرافۍ چې مسؤل حاجي صاحب نورزمان جبارخیل ده، د ده په مالي ملاتړ باندې ترسره کیږي. په مجموع کې په دغه لیګ کې ټولې 12 لوبډلې شامل دي چې دغه لوبډلې موږ په 2 A او B ګروپونو باندې ویشلې دي. نو او نن به لومړۍ لوبه یا د پیل لوبه ترسره کیږي د حصارک سیلاب او همدارنګه د حصارک زلمیان د لوبډلو ترمنځ. نو زه خپله نور خبرې کول نه غواړم ځکه کافي ناوخته ده. صرف د ستاسې د ستړي مشي او ښه راغلاست لپاره راغلم یو ځل بیا دغې مراسمو ته او دغې لومړۍ لوبې ته چې څومره میلمانه راغلي، که مشران دي، کشران دي، ځوانان دي، مسؤلین دي او که هر څوک دي، که ماشومان دي، ستاسې راتګ ته زه یو ځل بیا ستړي مشي او ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ، په خیر راغلی او هر کله راسئ. ستاسې راتګ دا زموږ لپاره د ویاړ او فخر خبره ده او زموږ لپاره د بلا خوشحالۍ خبره ده. ستاسې دغې راتګ موږ ته ډېر څه راوبخل او زموږ تر شا یاست. الله مو آباد لره. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره زیاته مننه ښاغلی ودان، ستا له ښه راغلاست او میلمه پالنې څخه. کور دې ودان، الله تعالی دې باعزته لره. د پروګرام په دغه برخه کې بېله ځنډه ورځو د شیرزاد ولسوالۍ څخه راغلی میلمه او خوږ ژبې تبصره کوونکی ښاغلی حفیظ الله لاروي صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي، هغه څه چې له ځانه سره لري له موږ تاسو سره شریک کړي. نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، واعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. له اوږدې مقدمې او له لغات شیندنې راتېرېږم، مستقیم راځم په ایچ فیل باندې. هغه ګټورې خبرې باید وکړو چې نن دغه ستر ویاړ د دریم ځل لپاره د کرکټ په کور، یعنی د افغانستان کرکټ د جوړونکو په کور کې په حصارک ولسوالۍ کې د دریم ځل لپاره بیا هم په لار اچول شوی. ایچ پی ایل یا د حصارک غوره لیګ دا ډېر یو ستر لیګ دی چې په دې کې د حصارک ولسوالۍ هغه ورک غمي، هغه پیرو کې ورک غمي چې استعدادونه یې پټ پاتې وه. په دغسې لیګ کې یا په ایچ پی ایل لیګ کې به دا غمی او دغه استعدادونه را برسېره کیږي او همدغه ویاړونه، همدغه ځوانان او همدغه اتلان به نه یوازې د ولسوالۍ په کچه ترڅنګ یې په ملي کچه، یعنی د افغانستان په کچه به سیالۍ ترسره کوي. له ټولو هغه مسؤلینو څخه یوه نړۍ مننه کوو، هغه که کاکړ صاحب دی، که ډاکټر صاحب دی او حضرت علي ودان دی او یا نور ځوانان دي چې دغه ستړیاوې ګاللي دي. دا ډېر یو ستر کار دی. یو دوه ځوانان په یو ځای راغونډول، یو څو مشران په یو ځای راغونډول، دا ډېره غټه خبره ده، ډېره ستره خبره ده. او دغسې لیګونه، دغسې د البته ټیپ بال کرکټ بیا د هاډبال لپاره داسې ده لکه د دروازې یوه کونجي یا یوه کلي. هر هغه څوک که غواړي چې هاډبال په ښه شکل سره ترسره کړي، هغه باید د ټینس لوبغاړی تیر شوی وي. ولې چې که چیرته یو څوک یو بیټسمین وي، هغه په ټینس کې لوبېدلی وي، هغه د شاټ پیچ او د بونس بالونو سره ښه اشنا وي. که دغه لوبغاړی چې د ټینس لوبغاړی وي مستقیم هاډبال لځي، هغه به ګوره تاسې کتلي وو په لومړیو کې مونږ د ملي لوبډلې لوبغاړي له بونس بالونو سره یا شاټ پیچ بالونو سره ډېره ستونزه لرله. کله به چې تاسې د مونږ لوبغاړي کوو ګورئ تیرې ویډیوګانې یا هغه سیالۍ که تاسې لیدلي وي چې کله به شاټ پیچ یا بونس بال و څنګه به کېدل، ټیټېدل به ورنه. خو اوس الحمدلله مونږ د افغانستان نه بلکې د نړۍ په کچه لوبغاړي لرو. هغه وجه څه ده چې مونږ په خپلو لوبډلو کار وکړو او د ټینس نه مونږ داسې لوبغاړي ورته انتخاب کړه. ښه مثال یې مونږ عبدالله احمدزی یادوی شو. عبدالله احمدزی د ټینس نه لاړو هاډبال ته. نو که تاسې غواړئ چې واقعیت باندې لوبغاړي جوړ شئ، ټینس ته دوام ورکړئ، په خپل ځان خواري وکړئ.
لا ټولو بیا هم ډیره مننه کوم ډیر زیات نه غږیږو ولې چې وخت نو بیخي کم دی او خپل لمن رانغاړي نو سیرت صاحب هم غوسه کیږي چې وخت زیات ونیسو بیا هم ډیره مننه کوو یقینا چې د حصارک ولسونه د حصارک مشران د حصارک ځوانان میلمه فعاله میلمه دوسته علم پروره جهاد فعاله خلک دي هغه ځوانان دي چې یقینا په تیر شل کلنه انقلاب کې ډیر زیاتې قرباني ورکړي دي خو یوه یادوري د کرکټ ترڅنګ باید وکم چې موږ او تاسې باید تعلیم تم زیات کار وکړو ډیره توجه وکړو بیا رغونې ته او صحت تم له مسؤلینو که چیرته د حصارک ولسوالۍ څوک مسؤلین راغلي وي ترې هیله مو دا ده چې د حصارک ولسوالي ډیره زیاته ځپل شوې ده د سړک ترڅنګ د روغتیا په برخه کې او د بیا رغونې په برخه کې هم باید توجه ورته وکړي ډیره مننه خوښ او خوشحاله اوسئ د وخت د فنکارانو غرور هیڅ کلمات مشه د وخت د فنکارانو غرور هیڅ کلمات مشه همدوی دي چې په منګه لوروي دا زمانه زخته زیاته مننه ښاغلی لاروی صاحب چې د حصارک پر انځور او همدارنګه د کرکټ په راتلونکو راسره وغږېدلی اوس هم بېله ځنډه ورځو روزي خان افسرزوی صاحب ته چې هغه څه چې له ځان سره لري هغه موږ ورته سره شریک کړي ښاغلی افسرزوی صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د حصارک ولسوالۍ ایچ پی ایل مسؤلینو همدارنګه د نورو ولسوالیو څخه راغلیو درنو قدرمن میلمنو ټولو معززو مشرانو کشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څرنګه چې د ایچ پی ایل په اړه مسؤلینو همدارنګه حافظ الله لاروي صاحب درته بشپړې ویناوې وکړې دغه کوم ګام چې د حصارک ولسوالۍ لپاره د حصارک ولسوالۍ د ایچ پی ایل مسؤلینو اخیستی او تر دغه وخته پورې دوام لري د صحت له اړخه یې موږ داسې تعریفو چې دا د ځوانانو د صحت لپاره یو بشپړه او مسنونه لاره ده مونږ چې څومره ریسرچونه کوو او صحت په دغه برخه کې ریسرچونه کړي نو خپله ورزش چې دا د صحت ضامن ده نو هغه ناروغان چې زندنۍ ناروغۍ لري دوی کولی شي چې د همدغه صحت له لارې د ورزش له لارې خپل صحت کنټرول کړي نو په دغه برخه کې موږ د ایچ پی ایل د مسؤلینو له ډلې څخه ودان صاحب سره په تماس کې وو نو که چېرته اړتیا وي له خپلې شفاخانې نه دوه ډاکټران د تاسو د خدای نخسته که چېرته کومه جرحه پیدا کیږي او نور کوم هغه راځي تاسو په خدمت کې به وي نو وخت ډېر کم ده له تاسو ټولو څخه مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډېره زیاته مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ افضل صاحب په وروستیو کې زموږ دغه مجلس ته د افغانستان د اسلامي امارت درانه مجاهدین او منصوبین راغلل ښه راغلاست او ستړي مو شي ورته وایم په خیر راغلی ستړي مو شئ کور مودان چې خپل قیمتي وخت مو ویست او دلته راغلی دا چې زموږ مراسم هم تقریبا پای ته رسېدونکي دي له دې وروسته به سیرت صاحب راځي او هغه به هغه پاتې مراسم چې دي هغوی به په خپله خوږه ژبه وړاندې کوي خو مخکې له هغه زه غواړم چې د سحر صرافۍ له مشر ښاغلي نور زمان څخه مننه وکړم ځکه چې په دغسې شرایطو کې او په دغسې حالاتو کې ځوانانو تر شا ودرېدل او د هغه مالي مرسته کول لویه خبره ده ډېره لویه خبره او په څنګ کې د افغانستان د کرکټ بورډ د حصارک د کرکټ امریت د امیر ښاغلي فرید حسن څخه باید مننه وشي او همدارنګه د دغه تورنمنټ له ټولو مسؤلینو که ودان صاحب دی سیرت صاحب دی نومونه ما نه هېرېږي هر هغه څوک چې په دغه برخه کې کار کوي له ټولو له زړه تله مننه کوم چې ځوانانو ته فرصتونه برابروئ کار کوئ زحمت وباسئ ستاسې دغه زحمت هېڅکله هم بې ځایه نشي کیدی او راتلونکی ستاسې روښانه دی سیرت صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي پاتې پروګرام مخته یوسي
لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. حصارک غوره لیګ سیالۍ روانې دي. د دغه سیالیو بنسټګر ښاغلی بشرمل صاحب راسره ولاړ دی، ده سره غږیږو. سلام سره مو شي، په خیر راغلی. مننه مخلص صاحب، ژوندی اوسې، کور آباد. ډېره زیاته مننه کور دې ودان چې وخت دې راکړه او خبرې راسره کوې. تاسو نه مننه چې تاسو دونه زحمت وباسه او د ننګرهار نه دلته راغلی حصارک ولسوالۍ ته په داسې حالاتو کې. نو ډېره مننه درنه که خوشحاله اوسې، الله مو ژوندی لره. ودان صاحب ته هم ستړی مو شي، په خیر راغلی. مننه مخلص صاحب، تاسو ته مو ښه راغلاست وایو. ستاسو راتګ نه ډېره مننه چې له جلالاباد له ښاره ځان په عذاب کړو او د ننګرهار لرې پرتې ولسوالۍ حصارک غلجي ته هم تشریف راوړ. ستاسو راتګ ته سلیم شي او ښه راغلاست وایو. هر کله راسئ. HPL سیالیو په تړاو لنډې خپلې خبرې راته وکړه، بیا وروسته غږیږو. سیالۍ کله پیل شوي دي او څو لوبډلې پکې وي؟ لومړی پړاو کې، دویم پړاو کې، دا دریم پړاو دی. په دریم پړاو کې څو لوبډلې دي او په کوم وخت ترسره کیږي؟ مخلص صاحب، دغه د HPL یا حصارک پریمیر لیګ دا په 2023 د اکتوبر په میاشت کې دغه پلان سولې او د پلان په برخه کې ما سره دوه خاص ملګري چې یو حضرت علي ودان، یو حکمتیار جبار خیلو، چې دوی ما سره دغه مفکوره ما ورسره شریک کړه او دوی راته ډېر ښه راغلاست ویل او دوی زما دا خبرې ډېرې ښې وارزولې، مثبت یې وارزولې او ما ته یې ډاډ راکړه. نو زه نور هم ډاډه سوم او په دې سره ما بیا د ثبت نام پرمې ډکې شروع کړلې. نو په 2024 کې موږ دا د HPL لوبې شروع کړلې چې په هغه وخت کې موږ څلور کسان مسؤلینو، یو زه په خپله وم، یو حضرت محمد کاکړ، یو خان الله حیران او یو بلال ستومان. او په هماغه وخت کې ما سره بیا حضرت علي ودان د نشراتو مسؤل جوړ شوی دی او تر اوسه پورې راسره دغه چارې پر مخ بیایي. اوس راته دا ووایي چې په دغه پړاو کې څو لوبډلې دي او دغه لوبغاړي چې دي یوازې حصارک پورې مربوط دي که دا د نورو ولسوالیو نه هم پکې شته؟ په دغه دریم پړاو کې موږ سره 12 ټیمونه دي او هر ټیم 14 سکواډ لري، 14 لوبغاړي لري او دا یوازې د حصارک میشتو لپاره جوړ شوی چې دنیا په هر ګوټ کې اوسېږي. که د حصارک کې اوسېږي نو دی کولی شي د حصارک پریمیر لیګ کې ولوبېږي. میلمه لوبغاړي نشته پکې؟ او میلمه په هغه صورت کې لوبېدلی شي چې د هر ځای، که د کابل وي، که د پغمان وي، چې د کندهار وي، خو چې د حصارک د ولسوالۍ په منطقه کې اوسېږي نو هغه هم موږ سره د حصارک پریمیر لیګ کې لوبېدلی شي. دغه دوه خبرې دي. خوشحاله اوسئ. دغه لیګ خو داسې چې زما په نظر چې د بهرني لوبغاړو لپاره هم مساعد وي، خو دا چې ستاسې خپلې پرېکړې چې د خپلې ولسوالۍ لپاره کار کوو، دا نو ستاسې خپل کار دی. ښه مو کړي چې خپلو ولسوالۍ ځوانانو لپاره مو یو فرصت برابر کړی تر څو پکې ولوبېږي او څه زده کړي. دغه لوبډلو کې داسې څوک درته ښکاري چې نوې راڅرګند شوی وي او تمه لري چې دا په راتلونکي کې ښې لوبې وکړي؟ په دې 2026 یعنې دریم پړاو کې داسې لوبغاړي زه وینم ثبت نام یې موږ سره کړی چې هغه په ننګرهار کې ماشاءالله په ښه پوزیشن کې لوبې کوي، بیټینګ کې، بالینګ کې. او دا نن ما داسې یو لوبغاړي ولیدل چې بیخي ناشنا لوبغاړي او زما خوب هم نه و چې موږ دغه لوبې به دومره حالاتو ته ورسېږي. نو ډېر مننه بیا د سهار سراپینه کو چې د موږ لیګ ډېر سپانسر کړه، موږ دا لوبو ته ډېر خوند ورکړ. خوشحاله اوسئ. ښاغلی ودان، تاسې ستړي مو شئ او دا راته ووایه چې دغه لیګ ته ته په کوم نظر ګورې؟ مننه مخلص صاحب محترم، تاسو هم سلیم شي او ښه راغلاست وایم. سلیم شي، په خیر راغلی. هر کله راسئ. زما خپل نظر د HPL یا حصارک پریمیر لیګ په تړاو په دې ډول ده، دغه لیګ د همدې لپاره او په همدې موخه باندې رامنځته شوی ده او اساس کې ښودل شوی ده چې ځوانانو ته د تفریح، ساترۍ او سرګرمۍ زمینه برابره سي. او بله موخه زموږ د دې لیګ څخه دا ده چې د حصارک د ولسوالۍ په کچه باندې د ټیبال کرکټ یوه منتخبه لوبډله جوړه کړو او دغه لوبډله بیا د ننګرهار د ولسوالیو په کچه باندې ولوبېږي او موږ حصارک ولسوالۍ ته لاسته راوړنې ولري، بریاوې حصارک ولسوالۍ ته راوړي. انشاءالله موږ دغه دریم پړاو کې چې HPL حصارک پریمیر لیګ 2026 دریم پړاو ده، دې کې په هر لوبډله کې موږ سره ښه لوبغاړي دي او انشاءالله دوی دغه د کرکټ برخه به د HPL په واسطه باندې چې دوی په HPL کې لوبېږي خامخا به پرمختګ کوي او انشاءالله دوی به د همدې HPL له لارې ولایتي سیالیو ته لاره پیدا کوي. له ولایتي سیالیو څخه بیا ملي د افغانستان په کچه چې کومې سیالۍ ترسره کېږي هغې ته به لاره پیدا کوي او له هغې څخه به د افغانستان ملي لوبډلې ته لاره پیدا کوي. انشاءالله په HPL کې به زیاتره لوبغاړو باندې زه دومره باوري او اعتمادي یم. ډېره مننه. دغه سیالۍ به څومره وخت ونیسي؟
دا خو مخلص محترمه دغه لومړي پړاو کې 10 لوبې دي چې هر ګروپ کې 15 لوبې دي مجموعه 10 لوبې له هغې نه وروسته بیا دوه لوبډلې له هر ګروپ نه سیمي فاینل یا نیمه پای لوبې ته وځي په نیمه پای لوبه کې بیا موږ 2 لوبې لرو او بیا یوه پای لوبه ده نو په مجموع کې 13 لوبې ترسره کیږي ایچ پی ایل حصارک پریمیر لیګ دریم پړاو کې نو تقریبا 13 ورځې وخت نیسي او دا به موسم ته په کتو باندې کېږي کېدای سي هغه د هغه میاشتې په سیستم کې وخت زیات ونیسي خو مطلب 13 لوبې دي او 13 ورځې وخت نیسي ډېره زیاته مننه خیر سلام خوشحاله ده مننه خیر خوشحاله اوسه. مننه درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی لوبې پیل شولې او دا د لومړۍ لوبه ترسره کېږي لومړی انینګز ترسره شو 133 منډې ټارګټ ورکړو زلمیانو ته او زلمیان به په څو شیبو کې راوځي او بیټینګ به کوي جالبه زما لپاره دا و ډاکټر صاحب چې په 15 اورو کې 100 منډې وي کله چې هغه د اوپننګ جوړه ماته شوه نو د هغې نه وروسته بیا 33 منډې راغلي کافي هغه کمبیک وکړو د مقابلې لوبډلې سیلاب لوبډلې لومړی خو ستړی مو شو بیا به خبرې کوو پر لوبډله باندې خیر اوسې مننه ژوندی اوسې ډېره مننه چې وخت دې راکړو خوشحاله اوسې مننه خوشحاله اوسې لومړی دا راته چې دغسې کلیوالي سیالۍ او بیا لیګ جوړول د ځوانانو لپاره او د نوي نسل د کرکټیانو لپاره به څومره مفیدې وي مخلص صاحب که وګورو د کرکټ هغه شروع سي د ټینس بال ده که نه که ته د نړۍ هر لوبغاړی وګورې هغوی په شروع کې همدا ټینس لوبې کړي دي یعنې دا یو د کرکټ بیسک ده نو ډېر زیات مفید ده او لوبغاړي همدلته همدې ورو په ورو باندې مطلب پرمختګ کوي بیا راځي هډبال ته نو ټینس بال ډېر زیات ضرور ده د یو پلیر لپاره دغه لوبې دې وکتلې دغلته هغه د اوپننګ جوړه موږ وکتله ډېر خلک یې او هغه ټیکنیکل چې لوبېده که څه هم ټینس کې ټیکنیکل دومره نه وي هغه شاټ چې وال کېږي خراب ترپ کار پاور کار دی خو بیا هم لوبغاړی پیژندل کېږي هغه د کلایي استعمال نه پیژندل کېږي هغه فوکس چې په بال باندې له دې نه معلومیږي څوک دې نظر ته راغی چې دغه نه به یو لوبغاړی راځي
که ته وګورې عبدالله خاکسار بیټینګ کې ډېر ښه یو بیټسمین ده او ښه بیټینګ یې هم وکړه، تقریبا 160 منډې وکړې، ډېر تیز بیټینګ یې وکړه. نو عبدالله خاکسار واقعا زما په نظر باندې اوس مې دا بل اننګز هم نه دی کتلی، خو عبدالله خاکسار په اول پاڼې کې ښه بالینګ کې کم بیک وشو، تقریبا چې 3 منډې وروستیو د 15 اورونو کې راغلل، له هغه وړاندې بیا یو 100 منډې راغلي تقریبا په 15 اورونو کې. بالرانو ټیلنټ ته لیواله یې ښه دي؟ بالران هم ښه دي، ډېر ښه بالران دي، خو یو څو شیان داسې 3 رن آوټ وسول، هغې کې یو عبدالله و، هغه د دې سیلاب ټیم مین وکټ چې کومې وي هغه رن آوټ سوې. نو بالران هم ښه بالران دي او عبدالله ښه بیټینګ وکړه. ډېره مننه. دغه سیالۍ د چا له اړخه جوړې شوې دي؟ مالي ملاتړ یې څوک کوي او د دې تر څنګ څوک ولاړ دي؟ دا سارے دریم پړاو چې دا نن ګورو ترسره کېږي. دا دریم پړاو عمومي ملاتړ کوونکی چې ده سهار صرافي ده، د جسم زمان سهار لخوا نه په مالي ملاتړ ډاډ ورکول شوی ده او دغه د سهار صرافي لخوا نه ده. او دلته کومه ټولنه ده چې دا منیجمنټ کړي دي؟ دا د دې ایچ پی ایل ډایرکټر چې ده لکه مشر هغه شاه ببرک ده او سره په منیجمنټ کې ودان صاحب او عبدالله نور ملګري دي. نور ملګري ده. ډېره مننه. کور دې ودان ښاغلی فرید حسن چې خبرې دې راسره وکړې. کور مو ودان. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ. دغه برنامه تاسې تر پایه پورې وکتله. لوبه هم په ختمېدو کې ده، ځکه لومړی اننګز ختم شو، دویم اننګز به هم ختمېږي او باران هم راتلونکی دی او هوا حالات هم موږ ته داسې ښکاري چې باران راځي. هغه د ملګرو خبره د هوا ارادې موږ ته ښې نه دي. دا لوبه راباندې درئ، الله دې وکړي چې لوبه ونه درئ. فکر کوم چې لوبغاړی مه اوټ شو، خدای دې وکړي چې دغه لوبه ونه درئ، دغه لوبه ترسره شي. موږ به تر فاینله پورې دلته یو چې فاینل بال ترسره شي، د هغه نه وروسته بیا خپل وطن ته ځو. ټول زموږ خپل وطن دی، خو جلال آباد ښار ته به ورځو. د خبرونو ویډیو کوو تر تاسې رسو. ډېره مننه چې راسره وئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان. سلامونه درنو هیوادوالو. که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ، نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې.